د کام ګټل او د سړو خپلول مینه غواړي دا بعضې خلک غواړي په تیاره سړي او وایي شفیع ارماني تل سړي سړو ته ورځي وایي شفیع ارماني تل سړي سړو ته ورځي د چا د پاره نن راغلی دی بې شماره سړي زه قیوم مستانه صاحب ته د کامیابی مشاعرې او د بچو د ودونو په زرګونو وار مبارکي ورکوم غزل د لنډبهر خبرې د جانان او سمر یو رنگ دی بگو خیل صاحب خبرې د جانان او سمر یو رنگ دی بالکل لکه شاد و شکر یو رنگ دی او وایي چې څومره خوږې لګي د وایز له خولې څومره خوږې لګي د وایز له خولې کیسه یې اره وکړي اثر یو رنگ دی او وایي چې خوښه یې زما په خوښه کړې ده خوښه یې زما په خوښه کړې ده ما ته خو رقیب او دلبر یو رنگ دی خوښه یې زما په خوښه کړې ده ما ته خو رقیب او دلبر یو رنگ دی او دواړه غوسول کړي هیڅ فرق نه لري دواړه غوسول کړي هیڅ فرق نه لري د سترګو تور باڼه او خنجر یو رنگ دی او وایي چې یو د چا د مینې بل د بنګ نشه یو د چا د مینې بل د بنګ نشه دوه سره په لاره او تر یو رنگ دی او وایي چې غریب خوي غریب امیران خولې لګوي بګو خیل صاحب غریب خوي غریب امیران خولې لګوي غریب دی که امیر دی نه هر یو رنگ دی او شعر ده چې چاته چې د ښه بدتمیز نه وي پښتانه صاحب چاته چې د ښه بدتمیز نه وي یخته خو ګلاب او کیکر یو رنگ دی چاته چې د ښه بدتمیز نه وي اخته خو ګلاب او کیکر یو رنگ دی او هغه ورځې لاړې چې آباد به وو هغه ورځې لاړې چې آباد به وو اوس خو بیابان او ګودر یو رنگ دی او وایي چې هر څه اوس حالاتو ګډوډ کړي دي هر څه اوس حالاتو ګډوډ کړي دي نن سبا ماښام او سحر یو رنگ دی او وایي چې دې ماحول کې چاته به څه ووایې دې ماحول کې چاته به څه ووایې دې ماحول کې ښه او بدتر یو رنگ دی دې ماحول کې چاته به څه ووایې دې ماحول کې ښه او بدتر یو رنگ دی او دوه سړي پکار دي ارماني شفیع دوه سړي پکار دي ارماني شفیع دوه سړي تکړه او لشکر یو رنگ دی وایي دوه سړي پکار دي ارماني شفیع دوه سړي تکړه او لشکر یو رنگ دی